د ځوان نسل روزنه. غرب او غربي نړۍ اوس همدې کار ته کار ویلی چې څنګه د مسلمه امت د ځوان نسل ذهنونه تر خپل پوشش لاندې راولي، څنګه ځوانان په عقیدوي، اخلاقي او فکري توګه د خپل ناسم منهج یعنې تګلارې منلو ته اعیار، څنګه د مسلمه امت په ځوانانو کې له خپل بادار دین، رسول، شعائر الله او خپل اسلافو مخکینیو سره مینه کمرنګې کړي او له خپل اصلي هدف چې د الله عز وجل عبادت، د هغه دین، د هغه پر ځمکه تنفیذول، اسلامي دعوت، د کفر او طاغوت پر وړاندې هر اړخیزه مبارزه ده او د الله عز وجل رضا ترلاسه کول دي، له دې څخه یې لرې وساتي او خپل شوم اعمال، افکار، کړنې او نظریات ورته د پرمختګ وسیله بیان کړي، تر څو د هغه ټول حرکات د روباټ یا مصنوعي سړي په څیر په خپل کنټرول کې واخلي. بیا همدغه دی دوی په نام یعنې لومو کې راګیر ځوان ته په ټولنه کې د یو موډرن عصري انسان نوم ورکوي. هو تش یعنې له الهي معرفت، اسلامي معلومات او اسلامي فکر خالي اذهان فکرونه د هر چا ښکار کیدی شي. نو اړینه ده چې اسلام پال او اسلامي فکر لرونکي مخلص شخصیتونه اخلاصمندانه مبارزه وکړي تر څو د مسلمه امت ځوان قشر په داسې توګه وروزي چې غرب او غربي نړۍ په هر ډګر کې د ماتولو توان له لاسه ورکړي. هو تر هر څه اړین کار په اسلامي سبک یا نهضت کې د خپلو افرادو روزنه ده چې په هغوی کې باید معنویات له خپل رب، دین، رسول، شعائر الله او اسلافو سره مینه په داسې ډول وروزل شي چې غرب او غربي نړۍ له عقیدوي، فکري او اخلاقي انحطاط، زوړتیا، انحراف څخه عاجزه پاتې. د هغوی په رګ رګ کې باید الهي مینه د وینې په شان جریان پیدا کړي. د اسلامي نړۍ نوموتی لیکوال ابوالحسن علی الندوي رحمه الله څه ښه ویلي: که غواړئ چې د اسلامي امت د ځوانانو معنویات لوړ وساتئ او هغوی له عقیدوي، فکري انحطاط یعنې نابودۍ او اخلاقي زوړتیا وژغورئ، نو د هغوی ترمنځ د نبوي سیرت او د صحابه کرامو رضی الله عنهم اجمعین د حکایاتو لوستل رایج کړئ. یقینا که د اسلامي امت یو ځوان د خپل زړه په ژبه د حضرت بلال حبشي رضی الله عنه حکایت یا قصه ولولي او د زړه پر غوږو یې واوري، په سکروټو تلل به یې هم حرکت مړاوي نه. که د خبیب بن عدي قصه ولولي، په دار ختل به ورته ستونزمن نه وي. که ته سعید بن عامر قصه ولولي، د مادي دنیا څخه به رغبتي به یې په زړه کې راوټوکېږي. موږ باید درک کړو چې د مسلمه امت فاتحین همدا ځوانانو او دي، فلهذا ویلی شو چې د مسلمه امت د ځوان قشر روزنه په عقیدوي، معنوي، اخلاقي او فکري ډول تر بل هر څه اړینه ده. ستاسو ورور ډاکټر خبیب افغان.